پچا خپل کور پچا چمونه وران شي پچا خپل کور پچا چمونه وران شي پچا د کلو ګودرونه وران شي او د سپرلی بادا لک په پام تیریږي د سپرلی بادا لک په پام تیریږي تیار د زلفو به ګلونه وران شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه بخښنه غواړم ځکه چې ما د سټیج په دې ملګري باندې یو دوه درې شګې ووالې او هغه په دې چې دوی لومبي سره د خپلو ملګرو ته نښتي وو چې د سودم نه په ترتیب نه و زمانګ چې په کوم ترتیب کې و نو په هغې کې موږ ډېر وروستو پاتې شوي وو ځکه چې په ترتیب ما په خپله لیکلي وو نو زه بخښنه غواړم وخت نه لمه کیس صاحب ناست دی د ده یو دغه نن سبا ډېر ښکلی چلیږي زه د ده شکریه ادا کوم ډېر ښه لیکل دا کړي دي او موږ هغه ډېر مخکې دا کړي دي شعر کړي وو دي کو چا وویلو کو پرېښودو دوه شعره د نظیر یوسفزي په دغه باندې بهرحال هغه ته ډالۍ کوم د هغه روح ته پچا خپل کور پچا چمونه وران شي پچا خپل کور پچا چمونه وران شي پچا د کلو ګودرونه وران شي او د سپرلی بادا لک په پام تیریږي د سپرلی بادا لک په پام تیریږي تیار د زلفو به ګلونه وران شي. او دوه شعره نورو ډېر نه وایم صرف درې شعر وایم. چرته د ژوندون چې ترجیحات بدل شي چرته د ژوند چې ترجیحات بدل شي سړی بدل شي هم خیالات بدل شي او د ژوند غوښتنې تقاضې نور شي د ژوند غوښتنې تقاضې نور شي چې د یارانو مفادات بدل شي د ژوند غوښتنې تقاضې نور شي چې د یارانو مفادات بدل شي او زړه کې چې بدې ارادې پورته شي لکه زما چې دته پورته شوې زړه کې چې بدې ارادې پورته شي جوسه بدل شي حرکات بدل شي. ډېره مننه.